اوس کم خلک چې غریبانان دي محتاجان دي او دا غریبۍ د لاسه د آزادو مسلمانو ښځو سره نکاح نشي کولی د هغوی خبره ومن لم يستطع منکم طولا او هغه څوک چې طاقت نه لري ستاسو نه د مالدارۍ غریب دی ان ينکح المحصنات المؤمنات چې نکاح وکړي د آزادو ښځو سره چې مؤمنې وي ځکه چې آزادو سره نکاح چې دی هغه خرچه ډېره غواړي په نسبت د وینځو فمما ملکت ایمانکم نو نکاح دې وکړي د هغه زنانو سره چې مالکان دي ښی لاسونه ستاسو یا تاسو یې مالکان شوي یئ مراد تې وینځې دي د وینځو سره دې نکاح وکړي من فتیاتکم المؤمنات د هغه وینځو ستاسو نه چې مؤمنې وي شرط دا دی چې د وینځه به څه مؤمنه به وي د دې سره دې نکاح وکړي نو ولې ازادې ښځې کې او دې کې صحیح خرچه نه راځي بله یاده کړئ دا فایده دا د علم په مجالسو کې ناستې فواید دي د وینځې خرچه دا په مالي کې په خاوند نه وي ورته د وینځې خرچه دا په مالي کې په خاوند نه وي نو دا اسانه نه شوه د غریب دپاره ښه شوه که نه ځکه چې خرچه د هغې په چا ده په مالک ده خو دا هم یاده کوي د دې وینځې نه چې کوم بچي پیدا کېږي دا به د دې مالک غلامان وي دا ورسره هم یاده کوي هغه مسلې له به یې راځو اوس هم په دې آیت کې دا مسله را روانه ده خو تا تعدي وکړه مخکې شوې ښه نو وینځې سره واده وکړه خو شرط څه دی مؤمنه وي والله اعلم بایمانکم او الله ښه پوه دی په ایمانونو ستاسو بعضکم من بعض بعض ستاسو د بعضو نه دي فانکحوهن باذن اهلهن نو نکاح وکړئ د هغوی سره په اجازه د مالکانو د هغوی اجازت به پکې هلي اجازت به د چا نه هلي مالک نه به هلي واتوهن اجورهن او ورکوئ به هغوی ته مهرونه د هغوی د وینځې دپاره مهر شتي او بعضو علماو ترجیح دې له ورکړې ده چې دا مهر به مالک له ورکوي ځکه چې په دې خرچه څوک کوي په دې خرچه مالک کوي د دې وینځو غلامانو ځان له احکام دي که چېرته الله ژوند راکړو که نه نو په بوزه کې ورته انشاءالله په یو درس دو کې دا بیان کړه بالمعروف په ښایسته طریقې سره محصنات غیر مسافحات په داسې حال کې چې دا زنانه پاک دامنې نه یې زنا کوونکي ولا متخذات اخدان او نه یې نیونکي پټو یارانو لره د وینځې سره نکاح وکړه خو دویم شرط پکې څه دی چې پټې یارانې نه یې کړي د زنا نه پاکي پاک دامني ځکه چې په عربو کې دا مشهوره وه پوخه اکثر دا زنا به په کومو زنانو کې وه دا به په دې وینځو کې وه آزادو ښځو به زناګانې نه کولې هغه درنې ښځې وې د درنې کورنۍ به هغوی به زنا نه کولې نه به ورته چا څه ویلی شو فاذا احسن نو کله چې دوی په نکاح کې راوستی شي بس اوس بل چا سره تعلق نشته جواب ملاو شو که نه دا هغه جواب دی فاذا احسن نو کله چې دوی په نکاح کې راوستی شو فان اتین بفاحشه نو که راتګ وکړو دوی په زنا سره یو سړي ورسره واده وکړو د واده نه بعد یې څه چل وکړو زنا یې وکړه فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب نو یې به په هغوی باندې نیمه هغه سزا چې په آزادو ښځو ده د سزا دنیوي نه آزادو باندې څومره سزا ده چې واده یې نه کړی نو سل دورې دي نو د سلو نیم 50 او رجم رجم نیم رجم نو نشتی رجم په وینځو باندې رجم نشتی دا حکم دوی نه ساقط هر چې دورې دي نو هغه څو دي
50 دوری دي. ذلك لمن خشي العنة منكم، دا نکاح د وینځو سره د پاره د هغه چا ده چې یریږي د مشقت د زنا نه منکم ستاسو نه. یعنی مطلب څه دی چې دا عذر دی، مشقت د زنا یعنی ځان نشي صبرولی، تکلیف دی ورته. وان تصبروا خیر لکم، او که تاسو صبر کوئ نو ډېره غوره ده. څه مطلب دی؟ آزادو سره کوئ نو ډېره غوره ده. خیر لکم غوره ده تاسو لره. ولې؟ ځکه که دی د دې وینځې سره نکاح وکړو دا وینځه ښه ښځم ده، خو دا بچي به غلاماني. پوه شوې بېګن؟ نو دې نه صبر ښه نه دی؟ صبر چې ښه دی که کولی شي. والله غفور رحیم، او الله بخښنه کوونکی مهربانه دی.